اسلامي امارت پر ایران اوبه بندي کړي دي، خو ایرانی چارواکي وایي خپلې اوبه غواړو. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له افغانستان نه د ایران د اوبو د حق ترلاسولو په هڅه کې یو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې هڅه کوي د ایران د اوبو حق له افغانستان نه ترلاسه کړي. نوموړی وایي یاده مسله د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي له لوري څیړل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي د دولۍ یا دوشنبې پر ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې له ایران څخه د ایران د اوبو د حق اخیستلو هڅې دوام لري. نوموړي ویلي چې دغه مسله حسن کاظمي قومي څیړي. بقایي ډیروي د دغه هیواد بهرنی سیاست د چارواکو په بدلون سره نه بدلیږي او په تیرو 3 کلونو کې د ایران ټولې هڅې د دې لپاره وي چې د ایران او افغانستان ترمنځ ګډې اندېښنې پای ته ورسیږي. اسماعیل بقایي همدارنګه په افغانستان کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره د ایران د هڅو د دوام په اړه ویلي د دواړو خواو ترمنځ اړیکې او په دې هیواد کې سوله او امنیت د ډیرو ستونزو او مسلو په هواري کې مرسته کولی شي. خو اسلامي امارت په ځلونو ویلي چې 1451 لمریز کال د تړون له مخې یې ایران ته د اوبو ورکولو حق تامین کړی دی. څه موده وړاندې ایرانیو چارواکو ویلي وو چې اسلامي امارت ایران ته د اوبو ورکولو حق ته ژمن نه دی او د سیلابونو اوبه د ایران په حقابه کې حسابوي. که څه هم اسلامي امارت او ایران په خپلو کې ډېرې نږدې اړیکې سره لري، خو لا هم د ایران د حقابې او په ایران کې پر افغان کډوالو د ظلمونو مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو ترینګلي او لانجمن حالت کې پاتې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.